نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مکی مکرمه نه راوته کنه نو د حمزه رضی الله تعالی عنہ وړه لوروا یتیمه هغه له نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه تاو شوله او یا عمي اوازونه کول ای زما تر نبی علیہ السلام نه تاو شو او نبی علیہ السلام نه فرې خودو دا تر نبی علیہ السلام ته څه چې یو خو مشر موږ مشر سړی ته تر وایو کنه او دیم دار چې د نبی علیہ السلام د حمزه رضی الله تعالی رضای ورو کنه رضای ورو مو کنه نو تر کېدو ناغي ماشوم نبی علیہ السلام نیول او جړل ورته یا عمي ای زما تر دا جړل ورته نبی علیہ السلام نه فرې خودو ما ځان سره بوزه ما مکه کې مفرې ده ما ځان سره بوزه علي رضی الله تعالی ورمن دکړه نو دا ماشوم په غي کې روچته کړه چې روچته کړه کنه وی دا بزان سره بیا ما او دا پالنه به زکوما دا بزبیا ما زبې پالنه کوما نو جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی دا بزبیا دې پالنه به زکوما نو زید ابن حارثه رضی الله تعالی فرمایل وی دا بزبیا ما دې پالنه به زکوم نو درې صحابه کرام د درې وړو په جګړه شو علي رضی الله تعالی ویل وی دا خو زما د تر لور دا حق ما ته حاصل دی زبې پالم زما حق ته چې جعفر رضی الله تعالی عنہ فرمایل وی زما هم د تر لور دا او دویم دا دی چې د دې خاله زما په نکاح کې ده د دې د مور خور چې کومه هغه زما په نکاح کې ده زه حقدار یم زه به پالم او زید بن حارثه رضی الله عنه فرمایل وی حمزه خو زما اسلامي رورو حمزه زما اسلامي رورو زه تر کېږم زه به پالم ګوره دا د صحابه کرامو مینې محبت ته د یو بل سره ګوره حمزه رضی الله عنه شهید شوی په جنگ بدر کې په غزوه احد کې او شهید شو په غزوه احد کې هیڅوک نو یتیمه ماشوم وا پر دې ماشوم څوک را لوي چې زه کفاله کوم د دریو صحابه کرامو په جنگ دی یو دا یتیمه به زه پالم بل وي زه به پالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام له فیصله رااله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل دا ماشوم به جعفر لورکو دا بچاله ورکو جعفر رضی الله تعالی حقدار دی دا باغله ورکو وی علی دا د تورکا هغه وی ولید الله پاک پیغمبر مونږه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وی د دې خاله چې د ترور چې دغه د جعفر په نکاح کې دا او خاله په مثل د مور ده خاله په مثل د څه شي ده د مور ده څنګه حق ته د مور ده داسې حق د مور د خور هم ده نو د جعفر په نکاح کې د دې ترور دغه د دې حق کفاله کولی شي دې جنا یو صحابي نبی علیہ الصلوۃ والسلام لره کنه وی د الله پاک پیغمبره زستا سره jihad لزما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ویلار چې د مور خدمت وکړه وی د الله پاک پیغمبر مور خو مړه ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل ترور دی ژوندۍ ده د مور خور دی ژوندۍ ده او د الله پاک پیغمبر خالق مشتا ویلار چې دغه خدمت وکړه په مثل د مور ده هغه په مثل د څه شي ده د مور ده نو کم حق چې پتا د مور د وفات شو اک شانت خدمت د مور د خور کوخه د خالق شانت خدمت کوه دا په مثل د مور ده دا رنګ پلار دی وفات شوی پلار دی نشته تر دې موجود دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای العم سن ابيه تر چې دا په مثل د پلار دی د پلار کوم حق چې پتا باندې د پلار دی دغه حق پتا باندې د تر دی تر خو پلار دی تر بسنګ د وراره لپاره به د خوخه کې خوخه ولې شي سوال پیدا کیږي چې خوخه کې زمونږ معاشره مونږ دې ځای ته رسولې ده چې د تر زوی ته تربور د تربور زوی او تربور تر ته تربور دا مونږ دې ته رسولې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي تر دې په مثل د پلار دی مونږ وایي نه تر خو تربور دی دا سیده کنه ده مونږ کم تر رواني شریعت څه وایو مونږ څه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وایي د پلار چې څنګه خیال ساتو دک شانته د تر ساته دا خو ستا پلار دی مونږ وایي نه تر خو زما تربور دی دا په کور کې موږ دا خبرې جوړې کړي د کشرانو په ذهن کې موږ دا خبرې اچولې دي دا خبره یاد وساته موږ د کشرانو په ذهن کې اچولې دي الله دا ګوره ماشومان سبق د کور حاصلې خان کور کې چې کوم خبرې کېږي اک ماشومان بیا کوي د دې وجه نه کم بچي چې د پلار قدر نه کوي سپک ورته ګوري که نه پوه شه چې دې سړي ته ښځه سپک ګوري کم بچي چې ماشومانو چې پلار ته سپک کتل که نه نو دې سړي ته به ضرور ښځه سپک ګوري ځکه دې بچو دا تربیت د چا نه حاصل کړی د مور نه حاصل کړی نو مور یې د خاوند ته چې بدې ردې وایي او سپکې خبرې ورته کوي که نه اکه خبرې ورته بیا بچي هم کوي کوم ښځه چې خاوند ته درون ګوري سوال نه پیدا کېږي چې د دې سړي بچي درته سپک وګوري داسې ده یا د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل که نه پوه شه چې په دې کور کې زما بدي بیانېږي ځکه د ماشومان ما ته سپک ګوري دا خبره دا سبق یاد وساته د کم کور ماشومانو چې تا ته سپک کتل پوه شه چې په دې کور کې زما بد بیانېږي ځکه د ماشومان ما ته سپک ګوري ماشومان هغه خبرې کوي کوم چې په دې کور کې کېږي دوی د هغې کور نه تربیت اخلي نو مونږ وایو تر تربور دی دا خبره در کوم ځای نه اخیستې ده دا د کور نه اخیستې ده په دې کور کې د تر بد بیانېږي نو ځکه دی وایي تر زما تربور دی په دې کور کې د ماما صفت بیانېږي نو ځکه دا ماشوم وایي چې زما ست نو زما ماما دی دا ټول تربیت د ښځې نه اخلي که نه نو ښځه د خاوند د ورور سپک بیانوي او د خپل ورور صفتونه بیانوي نو ماشوم وایي ماما خو ماما دی او تر خو تربور دی دا سبق در کوم ځای نه اخیستی دا د دې ښځې نه اخیستی د مور نه اخیستی دی
چې مور یې تره ته وایي دا دې تره دی نو دا بد دادا دی بد دادا دی که نه تره ته څه وایي دا بد دادا دی او ماما ورته یادوي ده ته ګل ماما وایه ده ته څه وایه ګل ماما نو د خپل رور نه ورته ګل روح کو او د خاوند د رور نه ورته څه روح کو بد روح کو که نه نو هغه بد دادا شو دا ګل ماما شو ماشوم د دغې ځای نه واخیستل چې دا ماما مې ګل دی او دا تره مې بد دی دا سیده که دا نه ده دا زمونږ د پښتو ټکي دي زمونږ په کورونو کې دا تربیت ورکېږي مونږ پې پوه نه یو ولې ماشوم ماما پسې ګرځي او تره ته تربور وایي ولې حالان کې د دې ماشوم سره ولاړ څوک دی په دې ماشوم چې څوک ګزار کوي دله تره ځان را رسي کو ماما ځان را رسي سبا دا ماشوم یتیم پاتې شو الله دې نه پاتې کوي د ده پرورش په تره کوي کو د پرورش به ماما راځي ته دا ټول پیټې به تره اوچتوي کو ماما یې اوچتوي دا زمونږ د زنانو تربیت دی الله تبارک وتعالی دې زمونږ زنانه دینداره کړي چې بچی ته وښایي بچیه دا تره چې دی څنګه چې ستا دا پلار دی دقه شانتې ګورې دا تره هم ستا د پلار په مثال دی نو خبره مې څه پورې کوله 3 صحابه کرام دي د حمزه رضی الله تعالی عنہ د یتیمې ماشومې په سر باندې څه راخ کړې ده جګړه راخ کړې ده یو وایي زه به یې تربیت کوم بل وایي زه به یې تربیت کوم بل وایي زه به یې تربیت کوم بهرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمره القضاء وکړو او د دغه ځای نه روان شو ته دې عمرې نه وروسته بیا خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ د اسلام اسباب الله تبارک وتعالی پیدا